پکتیکا ته د 203 منصوري کل اردو راغلي قومندان فارغ شوي مجاهدینو ته د وینا په ترڅ کې وویل چې تاسو به د دې امر په درک کولو او په مسلکي ډول له نظامي زده کړو وروسته د دې هیواد له خاورې ساتنه کوئ چې دا به پخپله د هیواد او خلکو لپاره ستاسو د رښتینولۍ او ژمنتیا څرګندونه کوي. خپل د مځکې، خپل د ارادې، خپل د ملک لویشت په لویشت باندې دفاع وکړو، خپل د نواميسو دفاع وکړو، خپل اسلامي نظام دفاع وکړو او د اسلامي نظام د بقا لپاره کار او خدمت او کوشش وکړو. په پکتیکا کې د دوهمې پلې لیوا قومندان په مجاهدینو غږ وکړ چې ټول افغانان یو د بل ورونه دي. موږ او تاسو ته لازمه ده چې د وحدت په لاره تګ وکړو او د تاریخ د تکرار کلکه مخه ونیسو. افغانانو هر وخت کې تاریخ ګټلی په اخري کې بایللی، هغه په څه شي بایللی؟ په سمپرستي، په قوم پرستي، په ځانپرستي. دغه شي ته باید موږ او تاسې متوجه سو، ځکه تېرې تجربې باید تکرار نه سي، تېر تاریخونه باید تکرار نه سي. له دې نظامي زده کړو فارغ شویو سرتېرو ژمنه وکړه چې د خپل هیواد له خاورې او د خپلو خلکو په ساتنه کې به د هیڅ ډول قربانیو نه سرونه دریغ نه کړي. دلته مې تقریبا 2 میاشتې کېږي چې زده کړې کوو، د معسکر زده کړې کوو، خفیفه اسلحې، ثقیله اسلحې او دارنګې متفجرات او استخبارات، او دا ټول سبقان مې په اوله ممتازه درجه باندې ویل دي او له دې وروسته انشاءالله تر ژوند آخري سلګۍ پورې به د افغانستان اسلامي امارت خدمت کوو. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد زیاته کړې وه چې د افغانستان لپاره به 1,00,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه چمتو کوي.